زموږ غږ هیڅوک نه اوري، نه پولیس، نه وکیل او نه محکمه. نه عدالت. موږ یوازې د خدای د انصاف په تمه یو. موږ خو بېوسه یو، مرو. د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې ترانسجندر برفي په دې نه پوهېده چې له دې محفل وروسته ښایي بیا هېڅکله نڅا ونه کړی شي. څو ورځې دمخه په پېښور کې په یو محفل کې د خپل هنر نندارې تر وړاندې کولو وروسته برفي له خپلو 3 نورو ملګرو سره هدف وګرځول شوه. میرے ګورو سے پیسې مانګ رہے تھے. هغوی زما له ګورو څخه پیسې غوښتې. 15 لکه یې ورکړې خو نورې ورنه کړی شوې. له دې کبله له ما سره داسې وشول. موږ له محفله را روان وو چې زه او زما 2 ملګري را سره وي چې کور ته څیرمه پر موږ مرګونی برید وشو. یوه مرمۍ مې په ورانه کې ولګېده او 2 مرمۍ په پښه. ما چغې کړې چې پښه مې پرې شوه. نو هغه برید کوونکی بیا ودرېد او بیا یې زما پر پښه پیرونه وکړل. بیا مې د سترګو پر وړاندې هر څه تور شول. کله چې په هوښ راغلم نو وضعیت مې دا ډول و. دوباره بھی اس نے فائرنگ کی ہے مجھ پہ. په وروستیو څو کلونو کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ترانسجندرانو پر وړاندې د تاوتریخوالي، مرګونو، د برمته کولو او باج اخیستنې په پیښو کې د 50% زیاتوالی ریپورټ ورکول شوی دی. ډېر سخت وخت را باندې یا الله موږ معاف کړي، الله موږ ته معافي وکړي. زرقا د وژل شوي ترانسجندر ګلغوټۍ په یاد کې تل غمجنه وي چې د دوی په خبره د ډېر لوړ باج د نه ورکولو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. ګلغوټۍ زموږ د یو درستخان ملګری و. وس په موږ پسې مخکې هم ژړل دي، وس پسې هم ژاړه، وس هم راته یادېږي، هر ټایم راته یادېږي. ما نه 25 लाख روپۍ واخیستې نو وایي وس به 50 लाख روپۍ به نور راکړې، په پېښور کې به نه پاتې کېږي که نه وایي اولم به دی. نو چې سبا مونږ مړه شو نو مونږ به څوک ژاړو، مونږ خو کورونو ته هم نه ځو، نه هم درشو نه هم درګاه شته، اوس په دغه دیرو کې ناست یو. په خیبر پښتونخوا کې د ترانسجندر ټولنې مشره فرزانه ریاض وایي چې له پولیسو سره د پیښې د ثبتولو پر مهال کمزوري قضیه د انصاف پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ دی. دومره ضعیفه د جزا کوډونه ثبتېږي چې محکمه د هغې په لیدلو سره د هغوی یعنی مجرمینو آزادولو ته مجبوریږي او دوی آزادیږي. له دې مخکې هم موږ د فقیرآباد د پولیسو په مرکز کې یوه قضیه ثبت کړه. کله چې دغه قضیه مدافع وکیل ته ورکړه نو هغه وویل چې دا خو د جزا 102 یعنی د یوه جرم پر مهال همکاري کوډ دی. پر یوه کس تشدد سوی وي، وهل سوی وي، نغدي پیسې ترې اخیستل سوي وي، سره زر هم ترې وړل سوي ووسي، په کور کې غلا سوي ووسي، پر ترانسجندر جنسي تیری سوی وي او یوازې دا ډول قضیه یې ثبت سوي وي، نو دا خو بیا یوه ستونزه وه. بله خبره دا ده چې کله د پیښې قضیې ثبتېږي ترانسجندر خو خپل غږ پورته کوي، خو دوی هم ډېر کمزوري وي او پکار دا ده چې دوی ضعیفه نسي کړی. پولیسو ته پکار ده چې داسې قضیه ثبت کړي چې مجرم په اسانه آزاده نسي. په تیره یوه لسیزه کې په خیبر پښتونخوا کې د ترانسجندرانو د وژلو 150 پیښې ثبت شوي دي، خو د دې پیښو تر شا څه انګیزه؟ دلته یې له پولیسو اورو. پولیس خو خپله دنده د ترلاسه کړې روزنې او قابلیت له مخې په ښه ډول سرته رسوي، خو ځینې وختونه دا خلک ناپلان شوو مراسمو ته ورځي. دوی یو ځای ته د تګ لپاره کومه منظمه تګلاره نه لري. هر څوک چې ورته ووایي چې محفل ته یې بیایي نو دوی فکر کوي چې یو څو روپۍ به ترلاسه کړي، نو له دې کبله ورسره ځي. د هغې پس منظر نه کنټرولوي. په دې کې زیاتره نشیان هم وي، په نشهیي توکو روږدي کسان هم وي، داسې خلک هم وي چې جرمي سابقه لري، نو له دې وجې ورسره اړیکې جوړیږي او هغوی بیا د اړیکې پالي هم چې له دې کبله بیا دا ستونزې را پیدا کېږي. د برفي پوښتنې ته راغلي د خیبر پښتونخوا د ټولنې مشرتابه په وینا په تیرو 3 کلونو کې له 2000 ډېر ترانسجندران د مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي د پیښو له کبله له خیبر پښتونخوا ایالت څخه وتلي دي. د خیبر پښتونخوا ترانسجندر ټولنه د داسې پیښو د ترسره کوونکو پر وړاندې د سختو ګامونو اخیستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې تر هغه وخته چې په دولتي کچه د جنسیت پر بنسټ نه بلکې د بشري دلایلو له مخې حقوق ورنه کړل شي نو تر هغې به په همدې ډول د ظلم او وزار سره مخامخ وي. پېښور، پاکستان.